د قرآن کریم د ترجمې 55م درس سورة البقره 246 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی الم تر الی الملئی، آیا تا فکر نه دی کړی په باره د یوې ډلې من بني اسرائیل، د بني اسرائیلو، من بعد وروسته د موسی علیه السلام نه، چې وروسته د موسی علیه السلام څخه تیره شوې ده. اذ کله چې قالو اغوی وویل لنبی لهم خپل پیغمبر ته، یعنی د بني اسرائیلو دغې ډلې خپل پیغمبر ته وویل ابعث مقرر کا لنا مونږ ته ملکن یو باچا، نقاتل چې جنگ وکړو مونږ د هغه په مشرۍ، فی سبیلی په لار کې الله د الله تعالی. قال هغه وویل، یعنی د دوی نبی وویل هل عصیتم کیدای شي چې تاسو ان کتبا کچیرته فرض شي علیکم پتاسو باندې القتالو جنگ، اللہ تقاتلو چې جنگ به ونه کړئ، یعنی پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې کچیرته در باندې جنگ فرض شي وس خو وایئ، خو که فرض شو بیا به کیدای شي چې جنگ ونه کوي. قالو نو اغوی وویل، یعنی د بني اسرائیلو دغې ډلې وویل وما لنا او په مونږ څه شوي دي الله نقاتل چې جنگ به نه کوو فی سبیلی په لار کې الله د الله تعالی. وقد اخرجنا په داسې حال کې چې بېشکه مونږ ویستل شوي یو من دیارنا د خپلو کورونو نه، و ابنائنا او د خپلو زامنو نه جدا شوي یو. د موسی علیه السلام نه وروسته بني اسرائیل د یو څه مودې پورې ښه وو، خو کله چې نیتونه خراب شو، یو ظالم کافر باچا چې جالوت نومیده پې مسلط شو، خارې تې ونیو، کورونه یې ورته وران ویجاړ کړل، زامن یې غلامان کړل. فلما نو کله چې کتبه فرض شو علیهم په اغوی باندې القتالو
جنگ کول. تولو نو وګرځېدل دوی د جنگ نه، الا مگر ونه ګرځېدل د جنگ نه، قلیلا ډیر لږ، منهم د هغوی نه. والله او الله تعالی علیم عالم دی بالظالمین په ظالمانو باندې. نو کله چې بني اسرائیلو خپل نبی نه دا غوښتنه وکړه چې مونږ ته یو باچا مقرر کا، نو بیا نبی ورته وویل چې وقال او وویل لهم هغوی ته نبیهم د هغوی پیغمبر، ان الله بشک الله تعالی قد بعث یقینا مقرر کړی دی لکم تاسو ته طالوت ملکن پاچا. قالو هغوی وویلې انا څنګه یکونو کیدی شي له د هغه الملکو پاچاهي علینا په مونږ، و حال دا چې نحنو مونږ احقو ډیر حقدار یو بالملک د بادشاهی منه د هغه نه. ولم یؤتا او نه دی ورکول شوی هغه ته، ولم یؤتا او نه دی ورکول شوی هغه ته یعنی طالوت ته ساعتن پراخه من المال د مال او دولت ځینې، یعنی هغه خو غریب سړی دی، هغه څنګه په موږ باندې باچا کیدی شي. قال پیغمبر علیه السلام یا د هغوی نبی هغوی ته وویلې ان الله بشک الله تعالی استوفاه غوره کړی دی هغه، الله تعالی طالوت غوره کړی دی چې ستاسو باچا شي. ان الله بشک الله تعالی استوفاه غوره کړی دی هغه علیکم په تاسو باندې، وزاده او زیاته کړی د هغه ته بسطتن پراخي فی العلم په علم کې، والجسم او په جسم کې، یعنی طالوت ستاسو نه په علم او په جسم دواړو کې ښه دی. والله او الله تعالی یؤتی ورکوي ملکه بادشاهی خپله من یشاء چاته چې وغواړي. والله او الله تعالی واسع خاوند د پراخه فضل دی، علیم او پوه دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه
محمد وآله وأصحابه أجمعين.